لیدونکو بیا مرکله ستړي مشئ د خپرونې د ادب برخه پیل شوه. نن خپرونه کې دا برخه هم ځای شوې ده او ادب برخه کې موږ په ادبي فعالیتونو باندې خبرې لرو، پر شعر و شاعرۍ باندې بحث لرو او ډېر کله راسره د همدې برخې هغوی چې پکې فعالیت کوي، هغوی چې سر و کار ورسره لري، شعر و شاعرۍ سره ورسره بحث لرو. نن خپرونه کې هم 2 تنه شاعران راسره خپرونه کې دي چې ښاغلی شاهد الله شاهین صاحب او لطف الله واصفي صاحب خپرونه کې راسره دي. پر شعر و شاعرۍ به بحث هم لرو او د دوی شاعرۍ څخه به تاسې هم برخمن کوو، څه لیکي، څه وړاندې کوي او نن موږ سره څه شریکوي. نو تاسې هم راسره تر پایه لیدونکي اوسئ. دواړه ستړي مه شئ. شاهین صاحب پیل به له تاسې وکړو، ښي لوري ته مې یاستئ. ډېره زیاته مننه صافی صاحب، تاسې ته او بیا مو څوک چې د شمشاد د روڼ سهار په خپرونه کې غږ اوري او ګوري مو، هغوی ټولو ته سلام، ادب او مینه. خدای دې وکړي چې ټولو به نیکمرغه سهار په خیر پیل کړي. ډېره مننه، هرکلی په خیر راشئ. کور ودان خوشحاله اوسئ. تاسې هم ستړي مه شئ. مننه صافی صاحب، تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو او فی الحال چې موږ څوک ګورو ټولو ته سلامونه، احترامات، مننه. کور ودان، ډېره مننه. د شاعرانو طبیعت خو ډېر نازک وي، نرم مزاج هم وي او ډېر کله هغه موږ وایو چې هغه د زړه رحم هم ډېر زیات وي. بل د قیافه او دا سم ډېر زیات مهم وي. دواړو یو جوړ کالي، یو جوړ یو رنګ واسکټونه په ګډه مو پلان نیولی و که څنګه؟ صافی صاحب زیاتره وخت چې دی زه او واصفي صاحب په اداراتو کې هم یو ځای پاتې یو، اوس هم برحاله یو، او بل دا چې د ملګرتیا او دوستۍ اړیکه مو ډېره ټینګه ده، نو علت به یې همدا وي. بله، کله کله یو بل ته زنګ وهئ چې نن به کوم کالي کوم رنګ کالي اچوو که نه؟ داسې وي حتما. ولې نه، هر ځای کې چې کله چېرته چکر وو یا په سفر ځو نو یا واصفي صاحب ما ته وایي یا زه ورته وایم. بله، واصفي صاحب شعر و شاعرۍ کې هم دا د کالو او د رنګونو بحث ډېر کېږي، یادونه ډېر کېږي. کله چې یو څه انتخابېږي، ستا په خوښۍ که د شاهین صاحب په خوښۍ؟ شاهین صاحب خو ماشاءالله ښه اواز هم لري د شاعرۍ تر څنګ، ترنم هم کوي او ترنم. او زه خو خپله شعر و شاعري موږ داسې ډېره نه کوو، خو په اداراتو کې لکه شاهین صاحب چې یادونه وکړه نو یو ځای مو ملته وظیفه ده، هغه د نشراتو بخش د شاهین صاحب په غاړه دی. نو داسې زنګ خو کله نه وو، خو کله کله بس داسې پیښیږي چې یو رقم انسان هغه 2 ورونه یا 2 ملګري بس قدرتي کله کله برابرېږي چې یو رقم د ځان جوړ. ښه شو دا پوښتنه مې وکړه چې ترنم د راز څخه خبر شوم که نه. شاهین صاحب اوس به راشو شاعرۍ بحث ته. دې برخې سره کله نه فکر یو ځای شو او دغه هڅې کم وخت نه راپیل شوې؟ صافی صاحب ډېر کوچنی وم چې 9م صنف کې وم چې دغه فکر را سره پیدا شو، او بالخصوص د ژورنالیزم له ډګر سره مې بې کچه مینه پیدا شول. خو هڅه م ډېره په همدې کوله، یو خو ډېره مطالعه تر څنګ ډېر شعرونه اورېدل. هغه وخت کې مطیع الله تراب نوی نوی راوتی و، تر څنګ یې پرویز شګیوال او ځینې نور شاعرانو. نو له هغې وخته دغه فکر او تر څنګ د شعر او ادب او د ژورنالیزم سره خو هغه خپله هڅه مو جاري وساتله او په دې بریالي شو، او خوشحاله م یو چې په دغه برخه کې هم د شعر په برخه کې چې هغه زموږ خپل ذوق دی پالو، او د ژورنالیزم په برخه کې برحاله په ننګرهار کې درې ورځنۍ سره. نو اوس شاعري څو کلنه شوې ده؟ یاره داسې 7 کلنه به یې شاوخوا. 7 کلن. 7 کلن مزل کې څه لیکل شوي دي؟ څومره لیکل شوي دي؟ کوم فورم ته ډېره توجه شوې ده؟ زما خو زیاتره چې دی غزل ته ډېر زیات وخت ورکړل شوی دی، او شاوخوا تر 80 نه په پورته لیکل شوي. نو د شعر او شاعرۍ پوښتنه چې کله هم د فورم کېږي، غزل یې سر کي. غزل یې سر کي. بیا چې شاعرانو ته ووایي چې ولې دغه برخه ډېره ځانګړې ده، وایي چې زه پکې راحت یم او د زړه بیان پکې کولی شم که نه. واصفي صاحب را په همدې اړه واورو. واصفي صاحب تاسې هم غزل ته ډېر ترجیح ورکوئ؟ ما خو مخکې یادونه وکړه چې موږ په دغه برخه کې داسې ډېر خاص معلومات نه لرو، زموږ خو هغه بخش به د دوی نه صرف لږ جدا دی. نو دا اورو او ګورو یا خوند ترې نه اخلو. ډېر کله بیا مجالسو ته دعوت کوئ؟ نو مجالس خو په همدې باندې زموږ رنګینې بعضې غونډې، بعضې پروګرامونه چې شاهین صاحب نه بیا موږ د دې نه غیر نیمګړي یو، نو کله کله کینو سره یو ځای بس دا مجلسونه. او که شعر لپاره یې نه راغواړئ، ترنم لپاره خو راغواړئ؟ ترنم ته هم راځي د غونډو ترتیب. دا چې کوم ترنمونه یې ځانګړي دي تاسو سره دي، په دې اړه به درنه وروسته واورم. خو اوس به راشو
شاهین صاحب نه به یو شعر هم واورو د یو غزل به ترې واورو چې لیدونکي هم ترې برخمن شي. خوښه دې ده؟ بیخي صحیح ده. موږ لپاره د غزلونه ډېر راوړي که لږ دې راوړي؟ اول مې په دې پوهېږه. راوړي مې دي چې څومره ستا چې تر کومې ما غوښتل مشکل نشته. انشاءالله مشکل به. دا اوسنی غزل چې وړاندې غزل وړاندې کوې؟ غزل وړاندې. څه وخت لیکل شوی دی؟ څه ته لیکل شوی دی؟ کله لیکل شوی دی؟ دې په اړه لومړی معلومات. شاوخوا تقریبا یو 9 میاشتې شاوخوا کېږي او تر ډیره پکې د پښتو د ادب او د پښتونولي زیاتره بحث پکې دی او دغه شاوخوا 6 میاشتې وشوې چې ما بیا غزل لیکلی نه دی. دا هغه وروستی غزل؟ دا ما وروستی غزل. ما په دې اړه یو پوښتنه وروستی کوم، اوس به غزل. صافی صاحب هیله دا ده چې ستاسې او د لیدونکو د خوښې وړ به وګرځي. لومړی کې لنډ سیلابه غزل دی او بیا ورپسې وروستی غزل دی چې کلي کې شور دی صیبه لکه چې اور دی صیبه. کلي کې شور دی صیبه لکه چې اور دی صیبه. ډېره زیاته مننه. کلي کې شور دی صیبه لکه چې اور دی صیبه، له خټو ګټو جوړ دی همدا مو کور دی صیبه. صادر په کول چې لري همدا مو ورور دی صیبه. صادر په کول چې لري همدا مو ورور دی صیبه، خیر دی بې وسیو موږ ستاسې حضور دی صیبه. په پور مې مه شرموه موږ ته پیغور دی صیبه، له دې روان حالاته زړګی مې تور دی صیبه، له دې روان حالاته زړګی مې تور دی صیبه، دا شاهینو خو زما د سترګو تور دی صیبه. دا شاهینو خو زما د سترګو تور دی صیبه. که شاعر په غزل کې یا په شعر کې خپله یادونه ونه کړي څه کیږي؟ والا صافی صاحب خو کیږي نه، خو زیاتره وخت چې یعنی داسې غزل به ما تر اوسه پورې نه لیکلی که یو بیت دوه بیتي هغه دی نو چې ما دې پکې خپل نوم نه ذکر کړی. خپل نوم خو ګران یې که نه؟ حتما. او لومړی چې دی ځان دی بیا نور دی. دا یو اړخ چې موږ وایو چې لومړی ځان دی بیا ورپسې کیسه ده که نه؟ زما هدف دغې نه دا و چې که خپل نوم ونه لیکل شي څومره د دې خطر موجود دی چې بلې چاپه ورباندې ووهي او په خپل نوم یې کړي. زیاتره همدغسې کېږي، خو دغه اوس سوشل میډیا کې غزل پورته شي نو او بیا دې پکې خپل نوم نه وي نو زیاتره ملګري بیا له همدغه مشکل سره مخ دي. نو زیاتره شاعران چې ګوري ډېر کم داسې کوم یو نیم ملګری به پیدا شي چې هغه دې په خپل شعر کې د خپل نوم ذکر نه وي. صحیح. او ډېر کله چې بیا ملګرو سره کښېنئ په عذابۍ دی چې بس نور کیسې پرېږده شعر وایه. څه وایي؟ والا زیاتره ملګرو سره چې هم په سفر یو او هم هملته سره مجلس کوو، دغه جمعې شپه داسې وي چې ټول ملګري سره راغونډېږو ځکه فرصت وي، جمعې ورځ رخصت وي. نو وصیفي صاحب زیاتره موږ سره په مجلسونو کې وي نو په همدې خاطر تر ډېره بیا ملګري م اورو موږ یې م وایو. صحیح. اوس به واصفي صاحب دا راز ښکاره کوي چې ترنمونه تاسې یادونه وکړه چې شاهین صاحب ترنمونه کوي. کم ترنم دی چې تاسې ترې بار بار غوښتنه کوئ یا غواړئ ورنه مجلس کې کم ځای له پروګرام ته ځئ او غږ هم ورپسې وکړئ چې ګوره بل نه اورو همدا یو اورو؟ د شاهین صاحب خوار غزل دا اورېدلي بیا هغه ترنم مې داسې چې هغه هر څوک باید واوري. داسې ځانګړی غزل لا موږ ورته تر اوسه نه دی ټاکلی چې هغه د دې په خوښه او زموږ په خوښه هر یو چې وایي انشاءالله موږ یې اورو، خوند ترې نه اخلو. زیاتره یو غزل دی بس هغه پې بیا نه کوو ځکه هغه ترې نه موږ څو وارې بس اشاره یې وکړله که نه؟ د دې هدف همدا دی چې هماغه دې بیا وویل شي. همداسې ده؟ نو که وایه ځکه په څو ځایونو کې په نورو تلویزیونونو کې هم ویلی. نو موږ ته که نوی وایي او که همدغه وایي دا چې زه نه پوهېږم دا به کم یو بس دا خوښه به دې ته چې مطلع سر کې ووایه څه دی؟ د بهسودوال صاحب غزل دی چې دا خبره دا واده کفر دی او دا جنۍ په بل مینه، دا خو ماتم دی موسیقي پکې حرامه. یعنې دا دې څو څه ویلی دی؟ یو دوه درې ځایونو کې م ویلی دی. وصیفي صاحب چې هر چېرته کېنو نو بار دغه بیت راباندې څو ځلې وایي. او نور خو شته دی چې نور او شته دی داسې به وکړو موږ به یو بل نوی واورو بیخي صحیح. ځکه کیدای شي هغه لیدونکو دوه درې ځای اورېدلی وي، سمه. اوس به یو نوی څه واورو. بیخي صحیح ده صافی صاحب. ترنم له خوږو م هم برخمن کړه، لیدونکو انتظار دی چې شاهین صاحب څخه دا هم واوري. لومړی کې انتخابي بیتونه دي چې لاړې د بېلتون کیلي دې وره ته واچوله، څنګه دې ادي خبره زړه ته واچوله. لاړې د بېلتون کیلي دې وره ته واچوله، څنګه دې ادي خبره زړه ته واچوله.
ستا محبت دومره آسان نه و مګر جار ډډه مې لالیه پوره غره ته واچوله خدای مې زه نه هر لیدمه ځکه خو قسمته وخت دلته توده ډوډۍ ماړه ته واچوله هیله دا ده چې ستاسې و د لیدونکو د خوښې وړ وګرځي حتما زه یې څه کوم چې بده دا که ښه ده زندګي اوس د خدای هیلې ته پرته ده زه یې څه کوم چې بده ده که ښه ده زندگی اوس د خدای هیلې ته پرته ده حقیقت دا دی په مینه نه پوهېږي مسله دا د فی الغوږ کې ویده ده موسم حد کړی باران په شرک ورېږي او زما د لالي بنده شو ماره ده صافی صاحب معشوقه به هم شیرینه وي لالیا خو سنګل د ادې بل رقم خوږه ده معشوقه به هم شیرینه وي هلکه خو سنګل د ادې بل رقم خوږه ده په صلحاو زیرتونو دې مېلمه کړم زمونږ مینا اوس په کلي کې کیسه ده نه قمر نه یم په توره شپه یادېږم له دنیا سره مې غوڅه رابطه ده چې نه منې سر تور سره و لمنې کبر جنېږي چې نه منې سر تور سره و لمنې کبر جنېږي مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې چې نه منې سر تور سره و لمنې کبر جنې مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې تاثیر دکړم ګونګزه کمه نه ویل چې وای تاثیر دکړم ګونګزه کمه نه ویل چې وای اغزی لري داستا پشان ونه کبر جنې اغزی لري داستا پشان ونه کبر جنې مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې تاثیر دکړم ګونګزه کمه نه ویل چې وای تاثیر دکړم ګونګزه کمه نه ویل چې وای اغزی لري داستا پشان ونه کبر جنې مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې خفاوي چې پتا پس مې نکړې اوښکې توی خفاوي چې پتا پس مې نکړې اوښکې توی تان لیدې زما سترګې اوښلنې کبر جنې مجبوری یم چې لاس ته روړم تر زنې کبر جنې چې پرتال نظیرا بل ته غاړه جوړوي چې پرتال نظیرا بل ته غاړه جوړوي نو خود بدیل ګوتو زیستنې کبر جنې مجبوری یم چې لاس در وړم تر زنې کبر جنې ډېر ښه شاهین صاحب ډېر عالي موږ خو ستا شعرونه هم اورېدلي وو خو دا غږ مو نه و اورېدلی دا چې ولې موږ نه ورک وې یا موږ د دې نه خبر نه ښه شو چې واصفي صاحب له دې راز هم خبر کړو ډېره مننه ډېر لنډو کې یو بله پوښتنه له تاسې چې
دغه خپل غزل ته یا خپلو بیتونو ته کمپوز جوړول اسانه کې د بل غزل ته یا د نورو بیتونو ته کمپوز؟ صافی صاحب که هر غزل ته وغواړي کمپوز برابرېدلی شي او دغې باندې بېګا ما 5-6 ځل داسې خواري وکړله بیا صاحب ته یادونه مو کړله چې دغه یو غزل ته کمپوز ډېر په سختۍ برابرېږي او باید چې نوی کمپوز وي نو که یو غزل 20 ځل ځان سره تکرار شي او هر بیت او هر لفظ باید په ښه شکل ادا شي نو باید ډېره خواري توپیر نه کوي که بیا خپل توپیر نه کوي. ډېره مننه. واسفي صاحب د شاهین صاحب خو دغه کمال ستاسې هم یو کمال زما په لاس کې یو کتاب ښکارېږي او دا د کمپیوټر اساسات خپله مو لیکلی او دا خپله راټول کړي م دي. څه دي په دې کتاب کې په دې اثر کې څه دي؟ کتاب خو د وزارت صحت عامې یو کریکولم دی د دې طبي انسټیټیوټونو دپاره. بیا هلته موږ په ننګرهار کې چې کوم انسټیټیوټ لرو په هغې کې زموږ کوم فعالیت دی نو خپله په هغې کې بیا دا د کمپیوټر درس هم زه ورکوم نو د همغې کریکولم مطابق هم دغه کتاب په 3 بخشونو کې چې په هغې کې انټروډکشن برخه ده او د سافټویر برخه کې موږ صرف هغه سیسټم نم وینډوز راغستی ده د دې نه علاوه اپلیکیشن برخه کې به صرف د ورډ پروګرام برخه راغستې ده چې دغه 3 بخشونه پکې په ډېر ساده الفاظو د محصلینو د مطالعې او د درس په خاطر باندې یعنی هغوی چې مبتدي زده کړیالان دي زده کوونکي د کمپیوټر زده کړو دغه کتاب ورته په درس انشاءالله که دا ولولي نو لومړۍ برخه تاسې د وینډوز یادونه وکړه بیا مو د ایم اس آفیس د ورډ یادونه وکړه دغه سب کې راټول شوي دي. ډېره مننه له دواړو څخه چې خپرونې ته راغلی راسره مو ګډون وکړ هم مو د شعر و شاعرۍ څخه برخمن کړو هم مو د ترنم خواږه راته راواورول او هم مو دغه د یو لاسته راوړنې چې د کمپیوټر اساساتو برخه کې د واسفي صاحب دا مو راسره شریکه کړه. ډېره مننه واسفي صاحب چې راغلی. خوشحاله اوسئ الله پاک مې عزتمن لره بس خوشحاله شو ستاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړو دلته م هیله کوم کور ودان. شاهین صاحب ډېره مننه. ډېره زیاته مننه صافی صاحب له تاسې چې موږ به د دې وړ وبللو چې روڼ سهار ته راغلو ستاسې د کور ودان وي. ډېره مننه. انشاءالله بیا ورسره ګډون کوئ. ډېرې خبرې پاتې شولې انشاءالله نورو پروګرامونو کې زموږ تمه او هیله هم دا ده چې راسره اوسئ. انشاءالله ډېره زیاته مننه.